بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد قدرمنو حاضرینو غواړم چې د تبلیغي جماعت د ګمراهۍ دوې نښې درته ذکر کړم. اوله نښه د تبلیغي جماعت د ګمراهۍ دا ده چې دوی د جهاد څخه منکر دي، جهاد ته عقیده نه لري. دا خبره چا کړې ده؟ دا د پاکستان یو مشهور ملا تقی عثماني، هغه چې یو کتاب جوړ کړی دی په نامه د درس الترمذي. دا د ترمذي شرح ده. درس الترمذي 5 جلد 125 صفحه ابواب السیر. تقی عثماني لیکلی دی چې خلق به ما ته راکله او ویل به چې د تبلیغي جماعت امیران چې دي دا د جهاد څخه منکر دي، او د تبلیغي جماعت امیرانو ویل چې نن ورځ موږ جهاد ته عقیده نه لرو. دغه خبرې به وای خلقو راوړلې. تقی عثماني وایي زه خپله پکې متردد وم، کېدلی شي په دا نقل کې د غلط فهمي راشي، نو ځکه دا انکار د جهاد دا د تبلیغیانو امیرانو ته ما نه منسوباوي. بالآخره داسې پیښه شوله چې د جماعت تبلیغیه یو امیر تقی عثماني وایي چې زه ډېر تعظیم هم کوم. دغه امیر یو خط لیکلی و خپل رفیق او انډیوال ته. هغه رفیق چې و هغه بیا دا خط ما ته راواستوي. دغه د تبلیغي جماعت امیر په دې خط کې لیکلی و چې په نن عصر و زمان کې و جهاد ته توجه یا د جهاد خبره یا په جهاد کې فکر وهل یا اقدام په جهاد کې دا ټول باطل او غلط او په دین کې نقصان دی. نعوذ بالله. دغه تقی عثماني لیکلی دی وای دغه خط د دې تبلیغي جماعت د امیر چې خپل رفیق ته استولی و هغه بیا ما ته راواستوي. وای دغه خط اوس هم زما سره ستا، که څوک اراده لري چې ویې وایي رادې سي دا خط یې ووایي. نو په دې خط کې دغه خبره ده چې د دې جماعت تبلیغیه امیر لیکلی دی چې په اوس عصر کې جهاد نسته، د جهاد څخه موږ منکر یو و جهاد ته توجه، د جهاد خبره په جهاد کې فکر وهل، اقدام په جهاد کې دا باطل، دا غلط او دا په دین کې نقصان دی. نعوذ بالله. دا یوه نښه ده د تبلیغي جماعت د ګمراهۍ. او دوهمه نښه هغه بیا دا ده چې قلم الدین چمني دا په چمن کې یو تبلیغي و، د تبلیغیانو مشر و. نو د یو کتاب جوړ کړی دی حجة المبلغین. تاسې دا حجة المبلغین پیدا کی په دغه کتاب کې په 4 صفحه کې دغه آیات کریمه لیکلی دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. سورة الزمر 9 نمبر آیت. الله عز وجل وایي چې دا علما او غیر علما نه دي سره برابر. الذين يعلمون دا علما دي، الذين لا يعلمون دا غیر علما دي. نو دغه قلم الدین چمني تبلیغي په دا خپل کتاب حجة المبلغین کې په 4 صفحه کې دغه آیات کریمه وروسته داسې عبارت لیکلی دي. تاسې ښه ورته متوجه سئ د دغه ګمراهۍ ته. فالمراد من الذين يعلمون ليس الطلباء الذين تدرسوا الصرف والنحو ولا الذين يقرؤون حاشية ابن عابدين والمبسوط وفتح القدير أو درسوا حاشية مير زاهد والجلال والقاضية وحمد الله
والخيالي والمطول. ترجمه وإذا الذين يعلمون لفظ قرآن کی ذکر شو د دې څخه مراد علما دي. وإذا الذين يعلمون مراد هغه طالبان نه دي چې دوی صرف وایي یا نحو وایي، او یا هغه کسان چې دوی رد المحتار وایي یا مبسوط وایي یا فتح القدیر وایي، دا وایي په علماو کې نه دي داخل. یا حاشیه د میرزاهد وایي یا جلال وایي یا قاضي و حمدالله وایي یا خیالي و مطول وایي، وایي دا علما نه دي. نعوذ بالله. قدرمنو حاضرینو، تاسې پوه یاست چې صرف و نحو هغه ضروري علوم دي چې په فهم کې د قرآن و د حدیث د دوی څه چاره نشته. که د چا صرف و نحو نه وزده، هغه نه په قرآن پوهېږي نه په حدیثو پوهېږي. که د چا صرف نه وزده، نو خو معلومه و مجهوله نه سره پېژني. باره به نو پر ځای د وتنهونه لفظ د وتنهونه وایي، ولې خدای معلومه و مجهوله نه سره پېژني. او پر ځای د کذبه چې مجرد دی، د هغه پر ځای به دی کذبه وایي چې مزید دی، ولی خدای مجرد و مزید نه سره پېژني. عجیبه خو مې دا واورېده چې یو چا راته ویله، ول د جماعت تبلیغیه یو امیر و، د خپلو ملګرو ته یې ویله الحمدلله موږ و تاسې ملحدین یو. اوس دا جاهل د ملحدین و د موحدین فرق نشي کولی. اوس د ده په فکر کې دا و چې دی موحدین ووایي، خو دی موحدین و ملحدین نه سره پېژني. دا جاهل تبلیغي الحاد او توحید نه سره پېژني، د دې دوه فرق نشي کولی. حال دا چې د الحاد و د توحید په منځ کې هم لفظي فرق دی، هم د مادې د لارې هم د باب د لارې، افعال و تفعیل، او هم یې معنوي فرق دی. الحاد گمراهی ته وایي، توحید الله عز وجل واحد بلل، یو بلل. نو دا څونې فرق دی. نو دا جاهل، دا تبلیغي، دا خپلو ملګرو ته وایي وایي الحمدلله موږ و تاسې ملحدین یو، الحاد و توحید نه سره پېژني. دغه جاهل چې دی الحاد و توحید نه سره پېژني، نو دا هم ما ته را روان دي، بستره و ګډوایه راخیستې دي و ما ته تبلیغ کوي. د ده دغه علم دی چې تاسې واورید. نو که د چا صرف نه وزده، معلومه و مجهوله به نه سره پېژني، مجرد و مزید به نه سره پېژني، نو باره به خود ګمراه کېږي، هم په قرآن کې هم په احادیثو کې. او که د چا نحو نه وزده، نو باره به پر ځای د عن عبدالله لفظ د عن عبدالله وایي. یو وهابي ویله والعن عبدالله، عن عبدالله، نو خو د ده نحو نه وزده. دی جاهل په دغه نه پوهېږي چې دا اوس عن عبدالله ویل کېږي که عن عبدالله. نو که نحو نه وزده، باره به د عن عبدالله پر ځای عن عبدالله وایي. نو د صرف څه چاره نشته، د نحوي څه چاره نشته. په فهم کې د قرآن و د حدیث هم صرف ته ضرورت شته، هم نحوي ته. خو دا جاهل، دا تبلیغي، دا قلم الدین چمنی، دی وایي وایي صرف و نحو چې چا ویلي دا په علماو کې نه دي شمار. نعوذ بالله. ښه در دې خبرې به ورپورته سو. په دوهم قدم کې دا جاهل څه وایي؟ وللذین یقرؤون حاشیة ابن عابدین والمبسوط وفتح القدیر. دغه کسان هم وایي په علماو کې نه دي داخل چې حاشیه د ابن عابدین وایي رد المحتار شي، او مبسوط وایي فتح القدیر وایي، وایي دا په علماو کې نه دي داخل.
قدرمنو حاضرینو تاسې پوه یاست چې رد المحتار، مبسوط، فتح القدیر دا د مذهب حنفي کتابونه دي، او د مذهب کتابونه دا د قرآن و د حدیث شرحه ده. دا څلور سره مذهب ښیم: حنفي مذهب، مالکی مذهب، شافعي مذهب، حنبلي مذهب. دا څلور سره مذهبونه چې دي سرچینه قرآن و حدیث دي. دا څلور سره مذهب دا د قرآن و د حدیث شرحه ده. نو دغه رد المحتار، مبسوط، فتح القدیر دا زموږ د مذهب کتابونه دي، دا د قرآن و د حدیث شرحه ده. نو څوک چې په مبسوط پوه سي، په رد المحتار پوه سي، په فتح القدیر پوه سي، نو خو د هغه سړی په قرآن و حدیث پوه سو. باره خو دا جاهل څه وایي؟ وایي دغه رد المحتار چې وایي یا مبسوط وایي یا فتح القدیر وایي، وایي دا په علماو کې نه دي داخله. ښه، نو چې دغه کسان چې رد المحتار مطالعه کوي، مبسوط مطالعه کوي، فتح القدیر مطالعه کوي، چې دا د قرآن و د حدیث شرحه ده، نو دغه کسان چې په الذین یعلمون کې داخل نسی، دا علما نسی، نو علما به څوک؟ او تاسې ښه پوهیږئ د دغه قلم الدین چمني دغه خبره چې دی وایي هغه کسان چې رد المحتار وایي یا مبسوط وایي یا فتح القدیر وایي، وایي دا په علماو کې نه دي داخل. دغه خبره یې صراحتا پر دې دلالت کوي چې دغه قلم الدین چمني تبلیغي دا د مذهب حنفي څخه منکر دي، دا د مذهب څخه منکر دي. مذهب ته عقیده نه لري، خو دا د مذهب کتابونه دي. دی وایي دغه د مذهب کتابونه چې وایي دا علما نه دي، نو خو ښکاره خبره ده چې دی د دې مذهب حنفي څخه منکر دي. نو تبلیغي جماعت والا دا د مذهب څخه منکر دي. نو د مذهب څخه انکار دا دوهمه نښه د ګمراهۍ د تبلیغي جماعت. نو تبلیغي جماعت د جهاد څخه منکر دي، د مذهب څخه منکر دي. لہذا موږ عامو مسلمانانو ته وایو چې تبلیغیان په کلو کې مه پرېږدئ، په مساجدو کې مه پرېږدئ. حضرات، د تبلیغیانو سره کومک مه کوئ، د تبلیغیانو غونډو جلسو ته مه ورځئ، ځکه دوی خو دي ګمراهان. خدای نه کرده چې تاسې بېلارې نه کړي. دا اوس تاسې خبر سوي یاست چې په د عینو مینه کې یو غونډه جوړه سوې وه. دا غونډه چا جوړه کړې ده؟ دا تبلیغیان دي، وهابیان دي. دغو دوو ډلو دا غونډه جوړه کړه، دغه دوې ډلې یې مؤسسین وه. نو دغه غونډه چې په عینو مینه کې سوې ده د وهابیانو و د تبلیغیانو د خوا جوړه سوې ده. موږ یې په کلکو الفاظو سره غندو، او د دغه غونډې موږ سل په سل کې مخالف او مقابل یو، او عامو مسلمانانو ته وایو چې دغسې غونډو ته مه ورځئ. که چیرې تبلیغیان درته راغله، بستري و ګډوې درته راخیستې وې، ستاسې مساجدو ته راغله، دا بستري و ګډوې پر دا سړک ور وغورځوئ، د مساجدو سې وباسئ. الله عز وجل مو آباد ولره. والسلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.